بها نجا ومن تخلف عنها غرق. هغه وخت سره چې کله طوفان نوح راغی، څوک چې د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې کېناست هغې نجات وموندلو، او څوک چې پاتې شو ولو که د هغه زوی و کنعان غرق، هغه غرق شو. چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو سنتو تابعداري شروع کړه نجا. چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو سنتو خلاف ورزي وکړه غرقه. لږ دیني غیرت په ځان کې پیدا کړو، لږ دیني غیرت. صحابه کرامو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس مستعمل اوبو ځمکې ته نه پرېښودلې، او نن د زرګونو په تعداد کې مسلمانان کلمه ګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان د خپل مخ هغه مبارک ډکي چې د دې په مخ باندې پرېښودل واجب دي، او د واجب حکم د فرضو دی، او د ځینو علماو په نیز باندې شرعي طریقه باندې ګیره پرېښودل فرض دي. من د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سنت طریقه، بلکې د ټولو پیغمبرانو دا سنت طریقه، د ټولو صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو د سلفو صالحینو او د خلفو د قیامت د ورځې پورې د ټولو علماو صلحاو دغه ښایسته طریقه ګیره پرېښودل دا مو داسې تر کړي چې دا د ګیرې مبارک اختان نن په ویاڼیو کې روان دي، دا نن په ګنده ولو کې روان دي، په سکاوه کې ګیره وخریل شي او دغه اختان یا ګیره بونډۍ کړی شي، برش ونه جوړ شي. دغه اختان دغه نهیي چېرته ګزاروي؟ ته خو یې لږه پوښتنه وکړه، ته خو یې لږ تحقیق وکړه، لږ دیني غیرت په ځان کې پیدا کړه. د حد نه زیاته ګوره بې غیرتي ده، د حد نه زیاته بې غیرتي ده. صحابه کرامو څه کول او موږ څه کوو؟ یقین وکئ په شرعي طریقه باندې ګیره پرېښودل. زموږ استاذ محترم شیخ الحدیث سید شیر علی شاه المدني حفظه الله تعالی ورعاه په دې باندې یو کتاب لیکلی مکانة اللحیه فی الاسلام. په هغې کې دا خبره لیکلې چې د ګیرې په شرعي طریقه باندې پرېښودل دا واجب دي. کوم علماو چې دې ته سنت ویلي د دې معنا دا ده چې دا ثابت بالسنه دي. سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته وایي. کوم علماو چې په کتابونو کې ورته سنت لیکلي د دې په مطلب ځان پوه کول پکار دي. ځینې وخت کې شیطان یوه حربۍ، شیطان یا انسي شیطان او یا جني شیطان، یو انسي شیطان په یو وخت کې یو عالم ته دا خبره کړې وه چې یاره چې زما په جب کې مسواک نشته نو ته راباندې اعتراض نه کې، دا یو سنت عمل دی، نو چې په مخ باندې مې ګیره نشته دا یو سنت عمل دی، نو ولې راباندې اعتراض کوې؟ ولې داسې کلک راپسې نښتې؟ نو ما تاسو ته عرض وکړو ګیره پرېښودل د دې حکم شرعي وجوب دی. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله په دې مستقل کتاب لیکلی، او د کتاب نوم یې څه دی؟ د کتاب نوم وجوب اعفاء اللحیه. د کتاب نوم دی وجوب اعفاء اللحیه، واجب دی پرېښودل د ګیرې. سنت اعفاء اللحیه ورته نوم نه دی ایښی، وجوب اعفاء اللحیه. اردو ژبه کې چې دا ملاویږي نو د هغې نوم دی داړي کا وجوب. داړي کا سنیت نه، داړي کا وجوب. په شرعي طریقه باندې ګیره پرېښودل دا واجب دي. تاسو یقین وکئ په بعضې وجوهاتو باندې دا ګیره خریل دا داسې ګناه ده چې مشابه ده د شرک سره. تاسو ته به دا خبره ډېره سخته ښکاره شوي. دا خبره زه تغلیظا نه کوم، تشدیدا یې نه کوم، دا زه یو واقعیت تاسو ته بیانوم. که زه په دې خبره کې غلط یم او دا خبره مې د بخاري شریف د یو صحیح حدیث نه ثابته نه کړه، نو بیا د علما دې ټول ما ته ووایي چې ته په غلطه باندې، نو زه به په همدې مجلس کې معذرت وغواړم، عفو او بخښنه به تاسو ټولو نه وغواړم. په بعضې وجوهاتو سره ګیره خریل مشابه بالشرک، دا د شرک سره مشابه عمل دی، یعنی د کفر سره مشابه عمل دی. په بعضې وجوهاتو سره دا د زنا نه سخته ګناه ده. بعضې وجوهات ځکه ویم چې اعتراض دفع کم، څوک دا ونه وایي چې د زنا په صورت کې حد دی په شریعت کې، د ګیرې خریلو په صورت کې خو حد نشته، څوک دا ونه وایي. په دې خاطر مې ویل چې د بعضې وجوهاتو په اساس باندې ګیره خریل د زنا نه سخته ګناه ده. هغه څنګه چې دا خبره ثابته شي چې دا مشابه بالشرک، نو نوره خبره هواره ده. ګوره قرآن کریم کې الله جل شانو فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به. دا خبره به ګوره د عمل په نیت وو. هسې خو موږ تاسو ډېرې خبرې اورو، په غبرګو غوږونو به یې اورو، د عمل په نیت دا خبره به هضم کوو، عملي بڼه به دې خبرې ته ورکوو، زموږ د غاړه خلاصوي. محترمو پیرزو مې شي در باندې
وعده به کوئ وعده الله جل شانو فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به. حاصل د آیت کریمه دا دی که یو کس په شرک کې مبتلا او دا بې توبې د دنیا نه لاړ الله پاک نه بخي. چې یو کس په شرک کې مبتلا مشرکي او دا بې توبې د دنیا نه لاړ نو الله پاک نه بخي. بخاری شریف یو حدیث پاک دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم به فرمایل كل امتی معافا الا المجاهرین. اصح الكتب بعد كتاب الله الصحيح للامام البخاري رحمه الله. د قرآن کریم نرسته د احادیث مبارکو په کتابونو کې اوله مرتبه د بخاری شریف ته. دا د بخاری شریف حدیث. كل امتی معافا الا المجاهرین. وای زما هر یو امتی ته به عفو وشي په دې شرط چې په حالت د شرک او د کفر کې د دنیا نه نیتلی. شرط دا دی الا المجاهرین. زما هغه امتیان چې په داسې کبیره ګناه کې مبتلا یي چې هغه په ښکاره ته ورکېږي چې داسې کس ته مجاهر بالفسق ویلی کېږي. امداد الفتاوه کې حکیم الامت شاه شریف علي تانوي رحمه الله لیکلي چې کوم کس مجاهر بالفسق وي فسق او فجور په ښکاره ته ورکوي د باندې به سلام نه اچي. د فقه اسلامي مشهوره مسله ده چې په فاسق باندې به سلام نه اچي. حکیم الامت شاه شریف علي تانوي رحمه الله په دې کې تفصیل کړی. فرمایلي دي چې دې نه نفس فاسق نه دی مراد، د دې مجاهر بالفسق مراد دی چې فسق او فجور په ښکاره ته ورکوي. دا مشابه دی د کافر او د مشرک سره. دې باندې به سلام نه اچي. نو څه ګورو د بخاري شریف د حدیث حاصله ترجمه هم دا ده چې زما هر یو امتي ته به عفو وشي په دې شرط چې د ایمان سره د دنیا نه تلي ولو که نور ګناهونه ونه شوي الا المجاهرین. خو څوک چې په داسې کبیره ګناه کې مبتلا وي چې هغه په ښکاره ته ورباندې کېږي په ښکاره ته ورباندې کېږي نو دا نه معاف کېږي. اوس زموږ او تاسو سوچ وکړو زنا کبیره ګناه ده خو په ښکاره ته ور نه کېږي. زنا کبیره ګناه ده بېشکه حد شرعي هم ورباندې شته لیکن په ښکاره ته ور نه کېږي. لواطت کبیره ګناه ده د هغې ګناه خو د زنا نه هم سخته ده خو په ښکاره ته ور نه کېږي. داسې ډېر کبیره ګناهونه دي لوی فهرست دی چې دا په ښکاره ته ورباندې نه کېږي. یاد ساتئ ګیره خریل چې د واجبو پرېښودل دي او د واجبو پرېښودل باتفاق المسلمین دا کبیره ګناه ده. ګیره پرېښودل خو واجب د واجبو پرېښودل په اتفاق د مسلمانانو سره صغیره ګناه نه بلکې کبیره ګناه ده او داسې کبیره ګناه ده چې په ښکاره ته ورکېږي. دا اوس د جلال آباد په دې ښار کې په دې سکاو باندې تاسو سر شئ په شلګونو خلک به دا اوس وګورئ چې نهي ته به ناست دي او ګیره به ورته خریل کېږي. نو ګیره خریل یو داسې کبیره ګناه ده چې برسر اعلان کېږي په ښکاره ته ورکېږي. نو د بخاري شریف د دې صحیح او قوي حدیث په رڼا کې زه دا ویلی شم که یو کس ګیره خرایي او دا توبه ونه باسي او بې توبې د دنیا نه لاړ شي نو دا نه معاف کېږي. لکه څنګه چې یو کس په حالت د شرک کې د دنیا نه لاړ شي قرآن کریم ګواه دی چې دا نه معاف کېږي. الله اکبر. والله چې زړه کې م درد دی. الله پاک دې بس دغه درد په تاسو باندې مؤثر کړي. الله پاک دې دغه درد په تاسو مؤثر کړي چې کوم درد د دې علماو په زړونو کې دی. څه خبرې چې دا به ثابته شوي که نه چې ګیره خریل یو داسې کبیره ګناه ده چې مشابه بالشرک. دا علما لږ جواب راکړي دا مسله ثابته شوه که نه پاتې شوه؟ ثابته شوه. د علماو نه مې تصدیق ځکه واغه چې ستاسو یقین پوه شي چې خامخا دا شی د نن نه بعد عملي کوي. زما محترمو شیخ الحدیث مولا محمد زکریا رحمه الله په وجوب اعفاء اللحیه کې ډېر تفصیلات د دې باره کې لیکلي دي. هغه زه نشم بیانولی فقط هغه اخري یوې نکتې ته راځم هغه ده چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو سنتو خلاف کوي داسې نه ده چې ګینې ته یو مستحب کار پرېښود یوه نفع یوه ګټه یوه فایده ورڅخه پاتې شوه. نه نه زه به د قرآن کریم یو آیات تاسو ته وویم په هغې کې دا خبره په ډاګه ذکر ده چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف ورزي کوي دا دې ویریږي دنیا کې به په ده باندې عذاب راشي او آخرت کې به دردناک عذاب الله جل شانه ورته ورکړي. فليحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم. په دې آیات کریمه کې دا او د جمهور مفسرینو په نیز باندې په معنا د وو سره دي. نو د آیات کریمه ترجمه دا ده الله پاک فرمایي فليحذر الذین یخالفون عن امره ودیریږي هغه کسان
چې خلاف کوي د طریقې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د مبارک صورت او سیرت نه خلاف کوي، ودیریږي ان تصیبهم فتنه، چې وبرسېږي دوی ته عذاب په دنیا کې. فتنې نه مراد عذاب دی په دنیا کې. او یصیبهم عذاب علیم، او وبرسېږي دوی ته عذاب دردناک په آخرت کې. حاصل د آیت کریمه دا دی چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو سنتو خلاف ورزي کوي خسرت دنیا والآخره. لن حاصل دا دی خسرت دنیا والآخره. ان تصیبهم فتنه، دنیا کې به ورته عذاب ورسېږي خسرت دنیا شو. او یصیبهم عذاب علیم، آخرت کې به ورته دردناک عذاب ورسېږي، نو بس خسرت دنیا والآخره شو. واخر دعوانا الحمد لله.